پاکستان کې افغان کډوالو ته د طالبانو خبرداری. د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان کونسلګرۍ سرپرست سن ایالت کې له میاشتو افغانانو غوښتي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو غونډو کې د ګډون نه کوي. د پاکستان د سن ایالت مرکز کراچۍ کې د افغانستان کونسلګرۍ سرپرست عبدالجبار تخاری په یو ویډیوي کلیپ کې ویلي چې په سن کې له ټولو میاشتو افغان کډوالو مو غوښتنه دا ده چې د پاکستان په سیاسي بتیره د ځینو هغو تنظیمونو په سیاسي چارو کې د لاسوهنه نه کوي چې دلته دي، ځکه هغوی خپلو کې مسایل او مخالفتونه لري. دی وایي افغانان د کډوالو په څیر ژوند کوي او خپل کاروبار دی کوي. هغه زیاتوي که افغان کډوال هلته په ځینو تنظیمونو کې شامل شي یا همکاري ورسره وکړي او یا یې په غونډو کې ګډون وکړي او بیا د پاکستان حکومت ورته ستونزه جوړه کړي، موږ نشو کولی ملاتړ یې وکړو او دفاع ترې وکړو. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل کړي چې د هیواد دننه او بهر د افغانانو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي.